کلبھوشن یادیو د پاکستان سکیورټي ادارو 2016 کې بلوچستان نه گرفتار کړو. اوس د پاکستان دی باره کې دا موقف دی چې کلبھوشن یادیو د انډیا د نیوی حاضر سرویس افسر دی او د را د باره کار کو او دلته کې په بلوچستان کې مونږ گرفتار کو. بیا د هغې نه بعد چې کوم دی پاکستان حکومت څه وخت بعد د ویډیو جاری کړه چې هغې ویډیو کې کلبھوشن یادیو په خپله د خپلو جرمونو اعتراف کوي چې او پاکستان کې څه دهشتګرد کاروایانو کې مونږ ملوث پاتې شوي یو زه او ما دلته کې سپاینګ هم کړی دی، جاسوسي هم کړې ده او زه را دپاره ما کار کو. نو د دې اعتراف هم وکړو. اوس بل طرف ته د انډیا موقف سره انډیا موقف دا دی چې انډیا وایي چې نه کلبھوشن یادیو نیوي کې پاتې شوی دی خو ریټایر شوی و. نو دی دغه ټایم ریټایرډ و او د پاکستان د بلوچستان نه بلکې د ایران نه اغوا کړی دی، هلته نه اغوا کو بیا یې ولا د کارنګ مر کو. نو دواړو موقفو کې چې کوم دی نه فرق دی. د دې نه بعد بیا څه وشو نو د هغې ویډیوز په بیس باندې ثبوتونه شو هغه چې کلبھوشن پکې په خپله د خپلو جرمونو اعتراف وکړو. نو د پاکستان ملیټري کورټ فوجي عدالت په ده باندې سزای موت وخېجو. نو دی گرفتار شوی په 2016 کې دی او یو کال بعد په مئی 2017 کې چې کوم اپریل 2017 کې په ده باندې دغه سزای موت وخته. نو یو میاشت بعد انډیا د دغه سزای موت خلاف انټرنیشنل کورټ اف جسټس کې عالمي عدالت انصاف کې اپیل وکړو او کیس داسې جوړ کړو، دعوه یې داسې وکړه چې پاکستان کلبھوشن لا کونسلر رسۍ نه ده ورکړې او دا کیس چې څنګه چلیدلی دی داسې نه دی. نو هلته کې 2 کاله کیس نورو چلیده. نو 2017 نه 2019 کې انټرنیشنل کورټ اف جسټس خپله فیصله داسې واوروله چې او پاکستان کونسلر رسۍ نه ده ورکړې. نو دا یې غلطه کړې ده. د ریویانا کنونشن چې کوم سفارتي سیزونه دي د دې باره کې چې کوم قانون دی نه د هغې خلاف ورزي کړې ده او په دې وجه باندې پاکستان دی په خپله فیصله باندې نظرثاني وکړي. نو دا 2019 کې دا فیصله رااله. نو 2019 نه بعد خو بیا هم دا 2 کاله تیر شو. اوس د بجټ سیشن نه شروع کېدو نه مخکې په یو ورځ کې چې کوم دی د پاکستان تحریک انصاف د پاکستان د قومي اسمبلی نه دړادړ په جلدی سره چې کوم دی 21 بیلونه پاس کړل. نو هغه 21 بیلونو کې یو بیل دا و چې کلبھوشن یادیو لای دا اختیار ورکو چې هغه د پاکستان د فوجي عدالت د هغې سزای موت خلاف اوس د پاکستان په هائی کورټ کې او په سپریم کورټ کې چې کوم دی اپیل کولی شي. نو دا یې والا ورکو. نو انډیا هلته کې په انډیا په میډیا باندې او د انډیا حکومت په دې باندې داسې چې کوم دی ریاکشن شو کو چې دا یې خپله فتح وګرځوله او هغه وی چې دا مونږه لکه هلته کې انټرنیشنل کورټ اف جسټس کې کیس ښه مضبوط وچالو. نو د هغې وجې نه پاکستان باندې پریشر راغی او مونږه خپل ډیپلومیټک پاور داسې یوز کړو چې پاکستان باندې پریشر راغی نو هغې دې ته تیار شو او اوس کلبھوشن ته د اپیل اختیار دی د سزای موت خلاف هائی کورټ کې اسلام آباد هائی کورټ کې یا د پاکستان سپریم کورټ کې. نو دې سره هغې انډیا وایي چې دا یوه لاره موږ راوباسله او موږ به کلبھوشن په دې لاره باندې راوباسو. د پاکستان د حکومت څه موقف دی نو هغې وایي چې دا موږ په دې وجه باندې دا بل قومي اسمبلی کې پیش کو او پاس شو. بل به د سینټ نه پاس کېږي نه دی پاس شوی چې انډیا چې کوم دی نو دې ټایم ځای کې یو نقطه رانیولې وه. یو نقطه دا وه چې پاکستان کلبھوشن له چې کوم دی نه دغې عدالتونو کې رسایي نه ورکوي. نو موږ ویې چې هسې نه چې دا زموږ خلاف لړ شي دا کیس په عالمي عدالت انصاف کې. نو په دې وجه موږ چې کوم دی نه دغه کار وکړو چې موږ دا بل پاس کو. نو دا موږ د دې لپاره وکړو. د پاکستان د حکومت دا موقف دی. بل طرف ته اپوزیشن چې کوم دی نه هغې حکومت باندې نیوکه کوي چې نه دا تاسو د انډیا خبره ومنله او دا خو تاسو دهشتګرد له لار ورکوي. نو اوس داسې څه خبره ده. اوس د پاکستان د حکومت دا موقف چې دی د پاکستان تحریک انصاف د حکومت دا موقف چې دا موږ د انډیا دا خبره ختموله چې نو اوس دا به راتلونکي وخت کې چې کوم دی نو دا خبره کم طرف ته ځي. انډیا چې دا تاڼې غږوي چې دا زموږ فتح ده آیا دې طرف ته ځي یا د پاکستان طرف ته ځي. نو دا به وخت نه چې کوم دی نه ثابته شي. تر دې دمه پورې د کلبھوشن باره کې دغه معلوماتو نو د دغه شان علمي ویډیوز لپاره زموږ چینل ګورئ. ډېره مننه.